دې سره دا ظلم وشو، دا زما ماشومه خور ده. که په دې سره انصاف میلاو نه شو نو زه به ډي پي او صاحب د دفتر مخې ته ځان هم سېځم او دا به هم سېځم. زوم مې مجرم دی، لور مې مجرمه ده. زما د ټولو نه دا راغلی چې ماته انصاف میلاو شي او که نه میلاویږي بس تیل دې په ما باندې واړی د خپل دفتر مخکې ما دې وسېځي. زما خور په شمک کې واده، زما دوه علوم دی ګل محمد، په ما پسې راغلی زه د بیمارۍ په بدنامه باندې بوتلې م خپل کور ته، هلته کې زما سره زنا کړې ده. زما خور زما سره د هغې پورې وه بس رپوټ هر څه مونږ ورکړ دي. زما خور اوس د هغو په ډله شو د خپل خاوند او ځان یې صفا کړ دی، بس ټوله ملامتي زما سره راوستې ده. بیا ما ټسټونه کړلي، زما ټسټونه ګنده راختلي، پرون پولیس هم نارې او ډاکټران هم نارې چې ټسټونه د دې ګنده راختلي. اوس هغو ټول موټ کړ شوي دي، وایي د دې ټسټونه صفا دي. په تاڼه کې دا چل شوی دی چې هغه ویډیوګانې زما د ورور سره په موبایل کې وي، زما د خور ویډیوګانې هغه یې موبایل اغوستی دی، د نه هغې ویډیوګانې اورېدلې بیا هغه ډیلیټ کړلې. بس زما د خور خبرې دي پکې ټولې. زما پلار او وروڼه په مسافري کړو، زما دغه یو ورور کور کې چې دوی راغلي مې دا خبره به زه کوم. زما خور اول شوې ده خبرې زما ورور ته کړلې، زما پلار ته کړلې، زما وروڼو ته یې دا خبرې کړې دي. هغه خبرې پکې هغې ته ډیلیټ کړلې، پرون یې واورېدې بس بیا یې ته ډیلیټ کړي. زما وروڼه زما پلار یې په بن هسې بې ګناه دي جیل کړلي، اخر په څه وجه دي جیل کړلي. زه به تا هم ویلم، دا ورور به دلم ویلم، خور به دې هم پرېږدم، خو تا دا خبره چاته وکړه، ما د یاري غږ نه دی کړی. زه ډي پي او صاحب نه او د افسرانو دا دغه کومه چې بس ماته انصاف میلاو شي. زما نوم دی عمر باچا، زما زوم دی نوم دی ګل محمد، په شمک کې کور دی او زما دا لور بیماره وه، دا بل هلک راغلی دی زما دا زوم، زما دا لور بیله او هلته یې سره لکه دا بدکاري کړده. زه په خپله کور نه وم، په مزدورۍ کې هم په کوټه کې هم نور زامن مې په کوټه کې یو ځای مې کور و. نو دی چې ورسره کله زنا کول نو دې ته وي که چغې چغارې وهې نو یو د رور پاتې دی، دلته نور څوک هم نشته دی. زه ته هم ولمه او رور به دې هم ولمه. دې د خپل یارې غږ نه دی کړی. کله چې زه د اختر له د مزدورۍ نه راغلی یم د لوی اختر له، نو دغه هلک لګېدل دی، بیا یې واپسۍ کې دې خپلې ښځې ته ویل دي چې که ته را خپله خور ما له واپس راولې دلته ښه ده، که نه راولې نو زه دې وژنم. هغې د هغه ځای نه تلیفون کړ دی خپل ورور ته چې یاره داسې قصه ده، زه اوس چې چلو کوم زه کور کې بده راغلی یم. نو دې ورور یې ورته ویل چې یاره تا به دې خبره زه مخکې ولې نه خبره وملم، هغې به زه خپل مناسبو ته څه خبره کړي. نو ټوله بدنامي دې وړې ماشومې راغله، هغې ته ځان لکه بالکل پاک کړ دی که نه. نو زمونږ دې خوږو وروڼو ته زمونږ دا درخواست دی چې موږ ته دې انصاف میلاو شي. نه چې موږ کله لاړو مونږ راپورټ ماپورټ وکړو، دا جنوټ چې وه دا اول په داسې طریقاتو کې وه چې کله دا د دې خور سره ولاړه وه، کله چې دا دې جنه تفتیش والا بره کور ته بوتله او هلته موږ په یو ګاډي کې لاړو، نو هلته تفتیش والا موږ ګاډي کې بیا نه پرېښودو. هغه کسان راغلي تاڼې ته، موږ بیا وروستو ځانه په بل ګاډي کې راغلي یو، تاڼې ته راغلي یو او د هغې نه وروستو بیا دا دنده هغو د پاو کړ دی چې یاره ته داسې کار وکړه چې دا خبره چې دا ټوله غلطي په تا کې ده او داسې چل دی چې دا ظلم زیاتیا چې دا تا ستا خور په تاندې کړی، دا تا ځان باندې په خپله کړ دی، دا ډېره دباو کړ ده په تاڼه کې. زمونږ ګیله دا ده چې موږ سره ظلم وشو او را سره دلته زمونږ داسې تاڼې والا نه دا زیاته ګیله دا کومه چې هم ظلم وشو، هم زمونږ کیس مخې ته دي نه مخکې کوي او د هغو کیس مخکې ځي. نو که دلته نه کېږي زه باقاعده زمونږ مخې ته نورې لارې شته دی، زمونږ به خپل تپوس کوو. نوم مې رحمزاده دی او خې مې دی په شمک کې پاتې کېږي، ګل محمد نوم مې دی. زما د خور سره یې دا غلط نعمي کړله، زما خور او اوښې دواړه پکې مجرمان دي. بیا د هغې نه مخکې موږ په کوټه کې وو، دغه یو ورور او په کور کې وو. زما د خور غږ نه دی کړی چې زما دا یو ورور دی مړ به یې کراله. ده وله دمکي ورکړله چې زه تا هم ولمه او ورور دې هم ولم که ته حل وې. زما د خور د دې ټیمه پورې دا خبره ساتله. بیا اوس موږ راغلي وو خبره، بیا هغه زموږ واده شوي خور مخامخ کړله، موږ ته یې رینګ کړلی چې زما په خاوند کې دا غلطي ده، ریکارډینګ یې کړلی. موږ هغه ریکارډینګ پرون په تاڼه کې موږ ونیوی شو، حقدار یې ګناهګار وګڼو او ګناهګار یې حقدار وګڼو پولیسو. موږ یې بند کړو 4 کسان، یو زما پلار عمر باچا، یو رحمان علي، یو صالح رحمان او یو یوسف خان. 4 کسان یې بند کړو. زموږ نه موبایل اخیستی دی، هغه موبایل کې ریکارډینګونه و د هغو هغه پولیسو ډیلیټ کړلي.